हम लोग जाएंगे लेंगे तख्त भाई के मेन बाज़ार जो है उससे स्टार्ट लेंगे। तख्त भाई की जो ब्रिज है उसके नीचे जितने भी हम लोग जो भी करते हुए उसकी सफाई की मुहिम आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो थैंक यू अगेन एंड लेट्स बिगिन। Are you ready? Yes. मंडे बापा रोड न वाखई रोड बने ब्लॉक का हुई द रोड दा यो साइड बापा दी साइड बांधे बजू और दास पे यू टर्न को कागा तरफ पे वापस राजू दा यो साइड पे वो मंगा देखा च रोड की चातर रुकावट पैदा नशी चाहता समस्या जोड़ा नशी के गाड़ो न छ सेफ सो क्लीन एंड सेफ मुहिम बको सही दा कोशिश कोई छ रोड गाड़ो ता ख्याल कोई छ गाड़ी को न होई और सोना छ दैनो दासी लेन की یو لین کې دی څلور ګروپ دي جوړ کړي صحیح ده په هغه څلور ګروپ کې به یو سره شاپینګ به کوم چې بیګونه دي موږ سره پلاستیک هغې کې چې څونه موږ دغه راټولوو هغه به دې لوډر ته اچوو ټیک ده نو راځئ موږ دا نننی سټارټ موږ د خپل سیټي د تخت بھائی نه اخلو صفایي کول دا مطلب د ایمان یو حصه ده د ډېرو داسې بیماریانو نه سړی بچ کېږي چې د هغې نن سبا علاج ناممکنه دی نو موږ غواړو چې لکه موږ سره ټول لکه مطلب زموږ یوت جنریشن چې کوم دی موږ سره په دې کې شرکت وکړي که نه چې زموږ ملک صفا شي او ښایسته شي زمانې به وي چې دغه شان دا موږ ډېر د جذبې سره وکړو صفایي په باره کې او موږ غواړو چې زموږ پاکستان کې صفایي او هر ځای صفا سوتره په خپل علاقه کې تخت بھائی کې راغلي او صفایي وکړو انشاءالله نو زموږ دا مهم د دې لپاره چې زموږ پاکستان صفا د کلین اینډ ګرین پاکستان لپاره او بل چې موږ وایو چې دا سټارټ چې کوم دی موږ د خپل علاقې تخت بھائی نه وړي او داسې به انشاءالله دا مهم چې کوم دی په نور ښارونو کې چې کوم ولنټیرز دي موږ سره هغه په دې کې شرکت کوي او آنلاین رجسټریشن هم د دې لپاره موږ یو پیج جوړ کړی په هغې باندې دي موږ سره خپل ځان رجسټر کولی شي الله تعالی قرآن کې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم بېشک الله تعالی د یو قوم حالت هغه ورځې پورې نه بدلوي څو پورې چې خپل ځان حالت نه بدل کړی نو موږ چې کوم پروجیکټ شروع کړی دی دې کې به انشاءالله موږ شروع د خپل ځان نه کوو او امید به د الله نه ساتو چې موږ کله خپل ځان چینج کړو خپل ځان مطلب نو الله دې دې پروجیکټ کې برکت واچي او موږ د خپل ځان نه شروع کوو منګه د خپل سیټي نه شروعات کړي دي ایز ا پاکستاني منګه غواړو چې په خپل عوامو کې دا شعور پیدا کړو چې تبدیلي راوستل د خپل ځان نه دي لاول د خپل کور نه بیا د خپلې کوڅې نه او بیا د خپلې سیټي نه نو زموږ دا کوشش دی په عوام کې دا موږ سره یو سپورټ پکار دی چې دوی بې ځایه دا کچره نه غورځوي بې ځایه دا پلاستیک وغیره نه غورځوي که کوم ځای کې پلاستیک وغیره دوی دي سوځوي هغه نو په دې باندې به زموږ کوڅې زموږ لارې زموږ سیټي صفا او ښایسته ستاسو د سپورټ موږ انتظار کوو چې زموږ سره به څوک په دې کمپین کې شراکت کوي هیله لرم د عوامو نه چې هر سړی به د خپلې علاقې د خپلې کوڅې دغسې خدمت وکړي او ایز ا ولنټیر خپل داسې یو کمپین جوړ کړي خپل داسې یو
ګروپینګ جوړ کړي چې د هغې نه موږ د حکومت سترګو ته ونه ګورو یو ځینې کارونه داسې چې هغه د خپل ځان نه پخپله کول نو موږ لګیا یو تاسو وینئ زما دا ګروپ دی موږ سره دی دغه سایډ ته به هغوی هلې ځلې شروع ډېر یو زبردست مهم د سید هارون چې کوم موږ تاسو ته مخکې ویلي وو والنټیر ان پاکستان د هغې د تورې لاندې نن دا پیله مهم چې کوم دی روان دی په هغې کې تاسو دا ځوانان یینې چې دی را شروع شوي دي او خپل موږ پیله د خپل ښار تخت بھائی نه شروع کړې ده نو په تخت بھائی کې موږ روان یو دې ټایم تاسو ټول یینې چې دی صفایي کوي راغلی دی هارون دا خو به ډېره ګرانه نه وي دې دپاره مې هلکانو ته ویلي دي چې بیلچه راوړي بیلچې سره دا راټولو د دې څه فکسینګ کوو ګورو که نه کوشش هم دا دی چې نننۍ خو زموږ شروعات دي داسې ځایونه دي چې هغه به بیا غټه مشینري موږ له پکار ده نو د هغې موږ ارینجمنټ کوو انشاءالله دا به کېږي موږ به خپله سیټي فکس کوو یو ملګري و د هغه ځای ته روان وو خو اچانک په دې خپل ځوانانو باندې نظر شو او انګلیش کې وایي I have no words I'm speechless یو بهترین کاوش دا ژوند چې دی او دا ژوند چې ښایسته ښکاري او دا زندګي چې ښایسته ښکاري د دې شاته د داسې ځوانانو لاس دی د داسې ځوانانو چهرې دي او موږ له پکار دي چې موږ د دې مټې جوړ شو کم از کم لا غونته کې ورکوټې غونته کې کاوش دی او انشاءالله الله به پکې برکت اچوي زموږ دا ویژن دی چې تاسو په خپله خبرې خو به ما ته دلته د ډېرو کسانو خبرې ما واورېدې هر یو سړی خبرې کولی شي خو ما دا څوک ونه لیدل چې چا ما سره یو پلشته کوچت کو چې ما سره یې پکې کې اچولې نو ستاسو د دې خبرو ډېره مننه اپریشیټ کوم ویم چل نه راځي نه پوهېږم چې د دې سره به څه کومه دا سلمان په دې باره کې به په دې باندې من جان واخېستو موږ به په دې خپله سروې کوو کوشش مې دا دی چې دا اوبه موږ هغه نالۍ ته واړو هارون دوبۍ کې خو ډېر د بیچ په غاړه ناست دی د ننني بیچ باره کې به څه وی سویمنګ ته مېړه کېږي یار وره څنګه کله به شروع کېږي په کار سبا سیم تاریخ دی سبا د تاریخ راشه موږ له لږه تسلي وکړه که نه اوس هغه ته وګورې یو پکې راپرېوته ډېر زیات دا ول راته دا ووایه جمعدار ولاړ دې ته مارېږو موږ ته د تغبې ټول خلک یو شیز مې نه دی خوښ که نه چې کله عوام په خپله راپاسي او خپل کارونه په خپله کوي نو حکومتي ادارې راشي داسې مه کوه داسې مه کوه تاسو ته بیا لې موږ در یاد شو خبره دا ده اوبه د ټي ایم ای دي د ریل نشته ریل خپله ریل څوک دی ټي ایم ای څوک ده دواړه ګورنمنټ دي دواړه ګورنمنټ د تغبې عوام څوک تلي دي په دغه په ټي ایم ای پسې یا ګوله دا موږ ته ولې نه کېده زه په خپله به ذاتې خود کوم ما ته ټي ایم ای ضرورت نشته ته ما ته ځای وښایه زه به یې پاک ګورنمنټ هغې له دغه ورکوي دې ما ته وښایه زه به یې پاک کړم ستا کوم ځای دی دا د ټي ایم ای کار دی ستاسو کار نه دی ګوره ټي ایم ای چې اوږده ده زه به په خپله زه ایښې وم ابا رہی کوي نه رہی قومي ادارې سرکاري چې کومه ګورنمنټ ادارې دا بړکوي زما څه ذمہواري ده ستاسو ذمہواري ده که ته د دې علاقې که د دې کلي په تا باندې د ګورنمنټ د جاب نه علاوه د دې ملک څه خدمات شته که نه دا زه به ذاتي پاکستاني زه په خپله راغلی یم دا پاک کوم دا زموږ محکمه ده ریل زه دا د تاسو له کار شروع کړی ریښ نو هغې ولې نه ریښ دي شي که نه خپل کارونو ته یې ریښ شي نه دې وخت کې اوس تا ته ووایم تا سره د خپل جواب غم دی ځکه ریښ شوې ځکه پوه شو تا نه به تپوس کوي چې دلته کې دا نو تا سره د دې ځای غم نه و د جواب غم ونه سره اوله خبره خو دا ده صحیح ده
ځکه چې تا نه به تپوس کوي چې د کسانو بند وخت ته کم ځای وي نو دغه یارې رالې که نه نو دغه خبره نو ټي ایم او نوکري نه ده دا ټي ایم ای والا د څه تنخواه لري نه د ټي ایم ای والا خبره صحیح ده خو د مونږ یو منټ دا نالج په دې سایډ وباسي او دا پورګي او د صفا کې په تغبه کې یو کترو کني او په میټینګ کې ډاکټر نه یو ورځ مخکې میټینګ کې ټي ایم او ویلي چې سبا ډاکټر څنګه چټیانه کوي سبا کار شروع کوي غټې بوجې سره د ګڼ ډکې او دا نور چا نه دي غورځولي دا ما غورځولي دا تا غورځولي او دا د خواته کورونه چې دي دا هم دوی غورځولي خو کم از کم د خدای دپاره د خپلې کیسې د خپل مخې دا خو صفا ساتنه ده خپل کورونه دا صفا کوې خپل کور نه چې ګڼ را صفا کړې کور مخې ته وغورځې نو په دې خو انسان ښه نه ښکاري پکار دې دا دي چې موږ د خپل کور سره سره خپله ماده خپل ښار ټول صفا ساتو او دا تاسو د ځان له ځانه د یو کس ذمهواري ده چې مخه کور خپلې مالي صفا ساتو وساتي بس دا ستاسو د پیغام دی په دې معاملو زموږ د ښار د زموږ د سیټي زموږ د کوڅې زموږ د محلې به ټولې پاکې صفا